پښتون ډزې دي خندا راشي په زړه کې وایم هسې بس به یې تاوان وشي په غر ډزې دي ما ته ټوپک په لاس رقیب په لار کې مه کېنوه په ما خو ډزې داسې دي لکه پنور ډزې دي. سلامونه مینوالو، زه امام منظر او ما سره ناست حمزه شمشاد دی، د شمشاد علي شمشاد صاحب بچی دی. ما خو چونکې دا فیصله داسې کړې وه، خو چونکې بیا خپلو مینوالو دومره په زرګونو او په لګونو خلکو ټلیفونونه کالونه او میسیج یې وکړي چې منظر صاحب ته به د دوو کسانو دپاره پوره پښتانه نه پرېږدي. نو دا خبره هم ټیک ده چې د دوو کسانو دپاره به زه پوره پښتون قام نه پرېږدم، پوره پښتون اولس به نه پرېږدم. او بله خبره په دې کې دا ده چې دا به زما شکست وي که زه اوس غلی کېږم او یو دوو کسانو ته به زه خپل اواز نشم بندولی، او که هغوی باندې زما اواز بد لګي نو زه به یو ریکویسټ کوم زما رونه دي چې خیر زما اواز دې نه اوري او زما چینل ته نه راځي. زه پوره د قام نمایندګي کوم، زه پوره د لر او بر نمایندګي کوم، او زه هغه د چا په دوو خبرو د چا په دوو کنځلو هغه نشم بندولی. کنځلې به هغه سړی کوي چې د هغه تهذیب او د هغه شعور او د هغه تربیت غلط شوی وي، او زمونږ به الله پاک ګناهونه کموي او د دې خلکو به هغه خپل هغه کوم دی چې کوم اخلاق دي کوم عمل دی هغه به څرګندېږي. زما په لکونو په زرګونو مینوال دي، زه هغه نشم خفه کولی. د ډېرو خلکو په فرمایش او پر زور فرمایش سره زه بیا خپل پروګرام ته راغلی یم او خپل تاسو سره مینې ته راغلی یم. نو مینوالو چې کومو ملګرو ما ته ریکویسټ کړي دي هغه خو په لکونو دي په زرګونو دي، خو زه به چیدا چونیدا چې کوم ما ته یاد دي هغو نومونه به زه واخلم. حسین الله فیګار دی دوبۍ نه، او ډېر زیات په پرزور بلکې تر دې پورې ویډیو دي چې بس بیا به موږ ته نه آوټ شو. نو حسین الله فیګار صاحب ډېره مننه. اعجاز دانش صاحب سوات نه، اعجاز دانش صاحب څنګه د ټیک ټاک مننه جی رورا راغلی یو. بالکل رحیم ملت پال دی په اسلام آباد کې، رحیم ملت پال رورا ستاسو په فرمایش راغلی یم. اصغر دی د سوکر کلي نه، او هغه سره شهسوار دی او ډېر زیات وخت نه لګیا دی، او شهسوار غریب ډېر زیات دغه کړی دی. نو اصغر رورا تا سره په سوکر کې شهسوار دی، بشیر حسین دی، احمد جان دی، حسین خان کاکا دی، دا د سره ملګري دي په سوکر کې. سلمان خان د شارجه کې، سلمان خان رورا څنګه د ټیک ټاک ښي الله دې ژوندی لره. عابد جان جوګیزی زمونږ د جنوبي پښتونخوا د زوب د علاقې نه عابد جان جوګیزی رور دی، ارمان خان دی، دین علاوه سلیمان دی ورمړو سلیمان دی، او عاقب حمید رور، ملک جمیل خان څنګه رور ټیک ټاک، جان حسین دی، صابر شاه دی، وحید خان دی، عباد خان دی، سید شاهد انور دی، یو زما یو رور دی ځان سره کنګ جان لیکي، کنگ جان دی یا کنگ خان دی که زه غلطی کړم، اصغر خان دی، فاروق تیرې مغلکو زما ډېر ښه مینوال دی او ډېر وخت نه غریب ما پسې شوی دی چې زمانوم رورا فاروقه نن ستا نمبر راغی خفه نه شي. محمود افریدی دی، رحیم الله دی، سید صداقت علی دی، عرفان خان دی، نیاز ولی خان دی، فرید الله فکرمند دی، ظهور جان دی، زبیر خان دی، اشفاق احمد خان دی، موزن شاه دی، زین الله دی، فیروز خان دی، فریدون سخی او لونگین شینواری دم ډېر زیات پرزور فرمایش کړی دی، او اکرم خان. نو د ټولو نونو په مینا په محبت سره زه یو ځل بیا تاسو ته راغلی یم، او شمشاد صاحب مخامخ راغلی دی ما ته ولاړ دی، خو چونکې په سکرین ما سره د هغه بچی حمزه شمشاد ناست دی، نو ځکه هغه دې وخت کې سکرین نه بار دی. مینوالو ته به یو کلام ډالۍ کوم عثمان تاثیر صاحب دې ټولو مینوالو ته. شمشاد صاحب اجازت دی. وایي ډېر وخت کېږي په مالت کې برابر ډزې دي، ډېر وخت کېږي په مالت کې برابر ډزې دي، او د کوره مه راځه د مینې په سنګر ډزې دي، د کور دیوال ته مې مرغۍ په هیبت راغله وایي ما څو لازې په کور کې پرېږده په نختر ډزې دي. ډېره مننه جي. د ازادۍ د نعمت شکر پې وباسي خلک،
د ازادۍ د نعمت شکر پې وباسي خلک د خوشحالۍ شپه ده په ښار کې په څادر ډزې دي په پښتون ډزې دي خندا راشي په زړه کې وایم هسې بس به یې تاوان وشي په غر ډزې دي په پښتون ډزې دي خندا راشي په زړه کې وایم هسې بس به یې تاوان وشي په غر ډزې دي ما ته ټوپک په لاس رقیب په لار کې مه کېنوه په ما خو ډزې داسې دي لکه په نور ډزې دي ډېره مننه چې دا ملنګ دومره اوږې شوی دی که زور ګوري خپل دا ملنګ دومره اوږې شوی دی که زور ګوري خپل دا ور څوک داسې ډبوي لکه په ور ډزې دي سوله زیپس یو بل ته وګورو بس دغه جنګ دی شمشاد صاحب سوله زیپس یو بل ته وګورو بس دغه جنګ دی شکر دی بل پکې څوک نه مري د نظر ډزې دي او ویره خوره ده د بازار نه خلک خپې وباسي تاثیر صاحب ویره خوره ده د بازار نه خلک خپې وباسي زمونږ په ښار کې خلکو لاس ایښي په سر ډزې دي د مدینې د نظام پته به دې اوس ولګي چېرته دی څه دې کړو راپاسوه عمر ډزې دي او هغه مې سره جوړه کې بیا د بام په سر ولیده زما په خیال چې دی کوڅه کې په منظر ډزې دي ډېره مننه جي ډېره مهرباني جي ډېره مننه مجیب زلمی زما ایډیټر دی په مردان کې او د خلکو په ذهنونو کې به داسې خبره راغلي چې ګنې یاره مجیب زلمی قصدن دا کار کوي منظر صاحب سره یا ګنې مجیب زلمی ناپوهه دی نه جي مجیب زلمی ډېر قابل هلک دی ډېر قابل شاعر دی ډېر قابل لیکوال دی او هغه به دا په قصدن نه وي کړي هغه به یو دی سینس باندې کړي وي چې ګنې یاره دا پروګرام مخکې وچلي مخکې لاړ شي مجیب زلمی باندې چې څوک هم دا ګوته کیدي یا دا تور لګوي دا به غلطه کوي مجیب زلمی زما ورور دی اوس هم هغه ایډیټر دی او هغه چې څومره قابل لیکوال دی داسې قابل لیکوال به ډېر شمشاد صاحب کم پیدا کېږي ډېره مننه نو دا یو کلام به زه زما وروڼه دي په امریکا کې په کیلیفورنیا کې هغو ته به ډالۍ کړم نصیر یاسیني لالا دی او شاهي سادات صاحب دی فرهاد یوسف زی دی او حکمت رور دی زمونږ د هغه یو مشر رور دی شهاب لالا نو او بل عبدالرحیم افریدی دا خلیل جبران صاحب ما دا نوم راکړی دی خلیل جبران صاحب تاسو ته به هم ډالۍ کړم شمشاد صاحب تاسو ته هرکلی وایم په خیر راغلی او بل شمشاد صاحب ته به زه دا مبارکي ورکوم چې شمشاد صاحب مشر زوی مشر بچی اسامه شمشاد ماشاءالله او دا زموږ یو ډېر دلي خواهش و یو ارمان و یو تمنا وه چې هغه د شمشاد صاحب هم وه چې شمشاد صاحب په ډېر سخت محنتونو په ډېرو خواریو باندې خپل بچی تر دې مقامه راورسولو چې نن هغه ته په میډیکل کالج کې داخله ملاو شوه او مونږ شمشاد صاحب ته مبارکي ورکوو تاسو ټولو مینهوالو ته هم وایو چې دعاګو شئ چې الله پاک د ده بچی خپل منزل ته ورسوي شمشاد صاحب ډېره مبارکي درکوو درته او الله دې ستاسو بچی ستاسو د مرادونو او ستاسو د منزلونو او ستاسو د مقصدونو په لار روان کړي ډېره مننه جي نو دا یو کلام به دې ټولو مینهوالو ته ډالۍ کوم چې زه ورک شمه پتا کې کله بدعمله زه ورک شمه پتا کې کله بدعمله د یار په اوږو تار په تار اوربله بدعمله مزدور ته د پخوا کې د جونګړې نه زړه تور کو سره د شاهجهانه تاج محله بدعمله ته خېټې نه مجبور شوې نو په غلا پسې روان شوې زه څنګه تا ته ووایم چې غله بدعمله کافر به دي کې خلک به د ما سره په دار کړي په سپینو مه راځه غزله بدعمله ته نیغ نه شوې نو زه دې هم په ګډو وډو سر کړم د پیغلې د ویښتو په سر کې وله بدعمله بلها مرغۍ دې وویستې خپل ځان سره د ژوند نه زموږ د اواره غرونو بلبله بدعمله تهذیب دې رانه وویستو په هوش او په حواس کې په لاس کې د څرګند وړم بوتله بدعمله او دلی او واشنګټن سره د وینم مشورو کې دا یوه ګیله به کوم د خپل کابل رونو نه بلکې د هغوی دي کوم سرکاري امور دي دلی او واشنګټن سره د وینم مشورو کې خرابې کې د ځان سره کابله بدعمله ته بیا په کومو سترګو د جانان په چم کې ګرځي ټول کلي درته اوې سو ځله بدعمله زړګیه ستا علاج زما د سترګو د رب کار دی منظر بلها سم کړي بدعمله ډېره مننه جي ډېره مهرباني جي شمشاد صاحب یو کلام به اخري بس د دې پروګرام بیا په پروګرام راغونډ کړو اجازت دی ډېره مننه جي وایي په کټ مې دواړه لی چې په هنر کې دا وجاړه په کټ مې دواړه لی چې په هنر کې دا وجاړه کفن اوس پړه خوله مې په پرهر کې دا وجاړه زما د جنازې نه پس په کور زمونږ سوړ شي لاسونه یې په ټک ماښام په ور کې دا وجاړه مرغۍ که زړه دې ډک وي نو زما قبر ته راشه ماښام دی په دیوران سري وزر کې دا وجاړه وړي مې دا د کټ پسې مې ټول امزولي راغلل ته منډه که په پورې دیوال سر کې دا وجاړه که زړه کې مې غیرت وي نو درزا به پکې راشي را پرېوځه او خوله مې په ټټر کې دا وجاړه
سونخې مازدیګر ځان ته د ویر دپاره پرېږده سونخې د ځان مخې ته سحر کېده او جاړه ټول خلک تا ته ګوري زما غم د خلکو هیر شو قربان درنه په مخ باندې څادر کېده او جاړه کېدای شي بې حسابه بې کتابه جنت راکړي کېدای شي بې حسابه بې کتابه جنت راکړي ته داسې په ما ګوتې برابر کېده او جاړه او زما د مور زړه نرم دی قاتله تا به معاف کړي ټیټ سر مې جنازې سره خنجر کېده او جاړه زما د مور زړه نرم دی قاتله تا به معاف کړي ټیټ سر مې جنازې سره خنجر کېده او جاړه د ټول عمر د جبر کفاره به دې ادا شي لحد کې په خپل لاس باندې منظر کېده او جاړه ډېره مننه مینهوالو ډېره مننه یو جهان مننه تر بل پروګرامه زه زما کیمرامین عثمان تاثیر او شمشاد علي چمټام صاحب ته ورکوي اجازت السلام علیکم